الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو د دنیا کې چې د څومره انقلابات راځي، د قشان د خوشحالي مسائل او یا د پریشانی د دې ټولو اسباب الله عز وجل برنه په تقدیر کې لیکلي دي، او دې انسانانو له اختیار ورکړي دي. کله نه کې کارونه چرته وکړي شون الله عز وجل ډېر ښه اثرات په دنیا باندې راولي، او که چرته د بدی کارونه وکړي شون به په دې وخت کې د غیر ډېر د پریشانی نتایج انسانانو سره مخامخ کیږي. په دغه انقلاباتو کې په دې حالاتو کې یو هغه کسوف او خسوف دی. کسوف دا معنی چې د نور سترګه تور شي، او خسوف دا معنی د سپوږمۍ. اهل علم دا خبره ذکر کوي چې دې لوی مقصد او عبرت بسې چې کله الله رب العزت دغه انقلاب او دغه حالات راولي، دا رشاد مرد وجه نه راځي. په هغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي ابراهیم وفات شوی، نو څه خلکو ویل دا ترواله دغه د وجه نه راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د عقیده امام دی، د قران او سنت داعی دی، په ټول انبیانو کې او په ټول انسانانو کې مخورز او اوچت انسان دی. هغه د دې موقع نه استفاده وکړه او متصل د دې عقیده تربیت او د قشن د صحت برابر کې شي. ترواله د نور او ترواله د سپوږمۍ هغه د چا د وجه نه کیږي نه، بلکې دا د رب العالمین قدرتونه دي، او د رب العالمین مخلوقات دغه چې به څه وګړي هغه به کوي. کله چې دغه نور توريږي او د سپوږمۍ توريږي، دې لپاره به وسو لوی مطالبه الله عز وجل زمونږ نه کوي. یو سبب کې دا دی چې دا سړی د اخلاص وزن کې پیدا کی. څومره انسانان چې دې مسایلو سره مخامخ شول، هغه نه دی کوسنه نه دی پوی دي چې په دې باندې چې د رب العالمین مخلوق دی، ډېر انتهایی لوی مخلوق دی، او دغه انقلاب په کرا وسونو بس دی الله له زمونږ اطاعت وکړ دی چې موږ ډېر عاجز بندگان یو. سببونه به ان شاء الله ورسره ذکر شو چې دا اولی توريږي. نو زمونږه په دې توحید کې اخلاص د زمونږ نه غواړي، او دویم دا خبره زمونږ نه غواړي چې زمونږ په دې ایمان کې زیاتوالی راشي. ولی وجه دا چې مخکې کمپیوټر راغلی او دغه اثر استبره په دې نور سپوږمۍ باندې راغی. حتی په دې مرغانو باندې به هرره فرمایي چې ان الحبار لا يعذب في وكرها من ظلم الظالم. دا غزانه هم څنګه د ګناهونو څنګه د ظلمونو د وجه نه ګډوډيږي، دا نور سپوږمۍ ګډوډيږي، توريږي، او د قشان د نور سره توريږي او انسان پریشانی کې واقع کیږي. د زیادت ایمان لپاره مخکې درسونه کې موږ تاسو شل امور ذکر کړی دي. به تور مثال رب العالمین پر مخلوقاتو کې سوچ یو، د الله په نومونو کې سوچ دوا، قران کریم کې سوچ او تدبر درې، د رب العالمین نه دعا غوښتل څلور، ذکر د رب العالمین پنځه، به په دې کارونه کې ځان نه بندول شپږ، کیسه اخلاق پیدا کول و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې پیژندل اته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت پیژندل نهمه، د اسلام دین محاسن پیژندل لسمه، د هر قسم کفر او شرک نه په کامله معنا باندې براءت ولسمه. الله رب العزت له دغه بندګۍ له وخت ورکول، لکه امام بخاری رحمه الله ادب المفرد کې د روایت د عائشه راوړې دولسمه، د علماء سره ناسته د لسم، د قران او سنت په درسونو کې نسل څوار لسمه، د ادب نکاره خپل پنځلسمه، اخلاص پسند کې پیدا کول شپاړسم، د رب العالمین د بندگانو سره محبت ولسمه، د هغه څن لړکی کې چې تا د الله لري کې اتلسمه، جهاد فی سبیل الله ابن قیم بیزاد المعاد دریم جلد لسم نمبر صفحه کې ډېر لس اقسام ذکر کړي دي. نو نسمه او نیک عمل دا شلم. نو په دې توریدو کې یو مسله دار چې زموږ د ایمان د ترقی او د زیاتوالي په طرف باندې راشي، او زیاتوالی په دې باندې کې چې د الله په مخلوقاتو کې سوچ یا رب ستا په مخلوقاتو کې لوی مخلوق چې د انوار دی، لوی مخلوق د سپوږمۍ دا هغه زموږ د اعمالو د وجه نه د قشن تورواله فکر راغلی دی. نن موږ تعالی رکوع کو، سجده کو، اطاعت کو، بندگی کو، او بل لوی پیدا پته کې دا چې انسان د الله اطاعت لا ور مخامخ شي. کې دې چې موږ پر بندګۍ کې بیا سستوب راغلی او یا بل ټوب راغلی یا بس موږ نه پاتې شوی. خدای سنگین حالات چې کله مخامخ شي، نو هغه اطاعت چې هغه موږ نه بکې نقصان راغلی دی یا پاتې شوی دی، هغه په طرف باندې اسم قدم وال شروع کړو. اولی مقصد به کې دا چې د ګناهونو لري شو، ځکه دا حالت د الله رب العزت د خوانه یو قسم ته زجرونه دي، دمکین دي. لکه یو کس هغه به تور مثال د خپل کشان له دا خبره کوي چې چیرته مدا کارو کې دغه عبرتناک سزا درکوم. رب العالمین دا حالات او د انقلابات په دنیا کې ولې راولي، دا دی وجه راولي چې موږ د ګناهونو سره عادت شوی او بالکل سره یې شوی، دغه نه موږ لګلري شو. د رب العالمین نه پکې یره پیدا کو، د قشن رب العالمین له رجوع کو په توبه باندې. دې حالت له مسله دا چې موږ د توبې په طرف باندې د ذهن وراړي، تندینه مولا عز وجل نشو د توبې په طرف باندې رواني کو. توبه به دې ته لګي سړی د بدل کې ایمان شي، په دې خلک باندې استغفار وای، د ګناه په ضرر د علم ولري، او رب العالمین د پاره دا ګناه پرې دی.
د الله حق شرط طرف کړي هغه غل ورکی او د مخلوق حق طرف کړي هغه غل ورکی من قریب ډیر زړه توبه وباسي قبل الغرغره د غرغرینه مخکي او به د ځان باندې کې استعمال کی اې دي خسوف او د خسوف اند نور چې تور شه د قشن سپګمې تور شه اې دي منځه د حکم څه دی قران او سنت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او زموږ د دین د مشران چې کوم صحابه کرام دي دغه اثر چې کله سړي وګوري نور چې کله تور شه او سپګمې چې کله تور شي د دې د مون چې د سنت مؤکد دی په ار ناری نه باندې په ارزل نه باندې چې مسلمان نه برابر خبره ده کدا په حضر کې کدا په سفر کې لیکن نرنه میواز خاص نه دی زنانه میواز نه دی بلکې دواړه حضر میواز شرط نه دی او سفر میواز شرط نه دی بلکې دواړه یو حدیث کې راځي امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړی دی امام بخاری صاحب دا حدیث ذکر کړی دی په نمبر 101 باندې او مسلم 519 باندې ابو مسعود الانصاری فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الشمس والقمر دا نور سپوږمۍ دا دوه نخې دي د رب العالمین د نخونه يخوف الله بهما عباده الله عز وجل بده دوړ باندې خپل بندگان یری وانهما دا دوړ لا ينكسفان لموت احد من الناس دا چا د مرد وجنه توريږي نه چې پلانې سه مر شو پلانې سه دشي شو پلانې سه دشي فاذا رايتم منهما شيئا شکلم بده دوړ کې یو شی ولیدو ین ورس تور شوی د قشان سپوږمۍ فصلوا نتاسو منځونه وکیا وادعوا الله رب العالمین دعاګانې غواړي حتا یکشف ما بكم تر دې پورې چې لری کړی شي هغه شی چې کوم بتاسو باندې راغلی دی د نور سرګه تور د غشپینه شي سپوږمۍ تور د غد قشن سپینه شي اې دې د وخت په جندل پکار دی چې په څو وخت کې به د منځو کو محدثین دا خبره ذکر کوي چې نور کله تور کړی شي د قشن د سپوږمۍ دغه د پر خپل وختونه دي چې هغه اندازه کړی شوی دی بد لکه څنګه چې د نور درختو د پاره ټیم دی او د قشن د مش درختو د پاره خپل ټیم دی خلک معلومه چې په دې وخت کې نور راخیږي په دومره وخت کې راخیږي په دې طریقه راخیږي دی وخت کې سپوږمۍ راخیږي په دې طریقه باندې راخیږي په دومره وخت کې راخیږي هکذا ده رب العالمین عادت مبارک ده سنت ده نور توریږي هغه په هغه وخت کې چې کله د مش اخر لور شي نو محدثین او علما دا فرمایي چې په دې وخت کې نور د سترګې تور شي او سپوږمۍ کله توریږي چې کله به تور مثال دغه ایامي بیزو در لسم سوار لسم پنځ لسمه دا چې کله به د میشتو کې راخاره کړی شي نو رب العالمین به د سپوږمۍ د تورواله اسباب برابرۍ او کله چې دغه اسلامي میش اخر لور شيږي الله عز وجل به د نور د تورواله د لپاره اسباب برابرۍ عام سنت دار کې دي چې بده کې تقدیم او تاخير موشي دا خبره اوس په چندل پکار دي چې د نور ولې توريږي د سپوږمۍ مخکې مو دا خبره ذکر کړل چې دا رشاد مرد وجنه نه په هغه وخت کې ابراهیم وفات شوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي د خلکو دا خبره په خپل مابین کې زمزمه کړ چې دې شه دی وجنه تور کړی شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده برابر کړه ځکه هغه د عقیده امام دی نور چې کله تور شي سپوږمۍ چې کله تور شي نو په دې وخت کې داخله د منځ په طرف باندې التجا وکي جمعه ته حرکت وکي د قشن کورونو لا یا سحراګانو لا کوم چې د انسان باندې قدرت لري د ځان او حاضر کې خو لیکن په دې ټول کې د مساجد ډېر افضل دي یو خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي چې د زمکه په سر باندې بهترین ځای چې هغه جمعهتون دي او بهترین به د قشن بازارونه دي نو شکل پیغمبر دې له تلقین ورکړي ترغیب ورکړي د پکار دلته ځان ورسو سړی دشمندار دي باران شوی بل مسله راغلی دا جمعه تل دلته تل نشي نه په خپل کور کې سړی په سفر باندې به تور مثال آبادی رتلشتل نشید له د قشن حالات سره مخامخ شو مغه سره کې د منځو کې اې دې زلزلو د پر خپل اسباب لري شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي رب العالمین خپل قدرت موږ لکاره کوي د اخرت زلزلہ موږ لکاره کوي زموږ د ګناهونو د وجه نه د قشان د اسمه کې دا بڑاست ملي لیکن دم الله عز وجل پیدا کوي د تندرون د پر خپل اسباب دي د قشان د نور او د دې سپوږمۍ د پر خپل اسباب دي چې د څنګه توريږي ولې توريږي په کومه طریقه الله عز وجل دا پیدا کړی دي لیکن حکمت په دې کې دا چې رب العالمین د خپل بندگان یې ری دي لپاره چې موږ ټول رب العالمین رجوع کو ففروا الى الله دې آیت په تشریح مفسرین تقریبا 3 طریقې ذکر کړې دي چې موږ رب العالمین په طرف باندې فرار وکړو منډوالو کله ان شاء الله دغه بارک دا خبره وکړو چې الله په طرف باندې فرار چلے ویلې شي او الله عز وجل د خپل حکمت او د خپل قدرت په مخلوق کې ښکارا کوي چې اے انسانانو دا نور ډېر انته لوی دي د سنس ولا خبره ذکر کړې ده چې د اسمه کې نه څومره کروڑه اندازه هغه غټواله سپوږمۍ ډېر لوی او سیارات ډېر لوی دي چې په دې لوی مخلوقات باندې رب العالمین قدرت دی نو انسان سبب دی وړ باندې باندې الله قدرت نه ولنا هغه رب العالمین په قبضه کې دی موږ د الله په قدرت او قبضه کې بنو ولنا هغه رب العالمین بندگی کې سجده کې پروان حالات کې موږ د رب العالمین د سجده بندگی کو په طریقه ور سره ولنا څو وخت دې شروع کیږي اهل علم فرمایي ابتدا د کسوف د نور تیرې دو د قشان د سپوږمۍ تیرې دو
چې کله به تور مثال دا شروع شونه ته په دې منځ باندې او په دې ذکر باندې دعاګانو باندې شروع وکي ام تر تللو دې پوري د موږ په کومه طریقه باندې وشي لله الحمد رب العالمین په انعاماتو کې اساسي بنیادین مشایخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي هغه دین دی دینه هیڅ یو مسله کاغه د انسان د ذات سره تعلق ساتي او کاغه د عبادت سره تعلق ساتي او کاغه د نور شین سره تعلق ساتي لله الحمد قران او سنت کې الله عز وجل دغه پوره تشریح کړی دا لتبين للناس اكملت واتممت الفاظ راغلي دي دا خبره دي بعضي مقلدون غلطه راځي دین شپته په سره قران او سنت تشریح کړی دی یا څلوي په سره د نور څنګه ایمو تشریح کړی دی موږ چې کومه مسله په قران او سنت کې نه هغه سره به دین نه دی اې دې منځ طریقه څنګه ده طریقه د شپې د منځ چې کله سپوږمۍ تور شوا د نور د منځ چې کله نور تور شي هغه د شدید لپاره اذان هم نشته او اقامت هم نشته چې دومره خبره د شپې او د ورځې په دغه आवाज یو سړی وږي چې الصلاه جامعه یو کړه یا زیاته په دې کې دا معلومه ده چې یو کړه به سړی وږي زیاته الصلاه جامعه الصلاه جامعه کچا یو کړه ویل ملګری را پروش نور الله نور او کچرته را پورانو شنو به دی وای به دی وای به دی وای صفه طریقې څنګه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې دا راځي بخاری مسلم کې امام بخاری رحمه الله دا روایت ذکر کړی دی په نمبر 1044 باندې او مسلم د قروي ذکر کړی دی په 901 باندې هغه د چې امام به الله اکبر وای الله اکبر چې کله ویل دغه نور څه به سورې فاتحه دی ول ځکه سورې فاتحه نه بغیر مونږ کیږي نه کنه په دې او سنت دی او فرایض دی قبل مسله ده قبل مسله او د حدیث او د قران په خپل مابین کې ټکر نشته چې قرأت د امام قرأت د مقتدی د فاتحه په شنه وي بلکې د روایت د ابو هريره باندې راځي محمد رسول الله ویل چې الا بام الكتاب فاتحه بخبخه وای نو امام الله اکبر وای دغه نور سره به سوره فاتحه ولولي یو سوره د وسره ولولي جهرا په زور باندې کار باندې شروع سم مقتدی نه واوري به رکوع کې د رکوع ډیره وګدای دغه نور سره به سر اوچت کې خودی شی بووي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سجده بنه کوي به فاتحه شروع کی به وړي کې صورت وي په نسبت سره اول صورت لکه اول به توري مثال سل آیتونه دا 500 کاغه 500 دا 50 کاغه شری دا لس به رکوع کې خو لیکن دغه دویم رکوع دا اول رکوع نه به لږ زره وړي به سر پورته کی سر چې کړه پورته کړ دغه نه ورسره به سجدي لاړ شي به سجدي بو کې وګدي اولنې سجده به ډیره وګدي په نسبت سره دویم لا په دوړ مابین کې به جلوس کینی دغه نه ورسره به ودرېږي دویم رکعت لبراشي په مقه هيئت باندې چې کوم اولنې د معنا فاتحه بول ولي دغه نه بروسه سورۃ ولولي جهرا به رکوع کې وګدا به پورته شي به مقه شن قرأتو کې خو لیکن دا سورۃ بل غوړي کې په نسبت سره اول او به رکوع کې د رکوع بل غوړي په نسبت سره اول دغه نه بروسه به تشهود کې به سلام وګرځي خطبه طریقې په کې دا ده چې کله انسان د منځو کې دغه نه درسه امام به خطبه ورکړي بده کې د خلکو له واعظ ورکړي اې دینور د تورې دوه د قشان د سپګمې د تورې دوه د سببونه د ذکر کې د شی بیان دوی کې چې د خلکو د شونه رانرم شي د دعا په طرف د ترغیب ورکړي د تکبیر په طرف باندې او د قشان د استغفار او صدقې عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نور تور شو جناب نبی کریم علیه السلام درود مونږ کو قیام ډیر وګد وکړي هغه ورشه به رکوع کړ رکوع ډیر وګدا وا به سر مبارک راوشت کې قیام به وګو کې خو لیکن دا قیام په نسبت سره اول لکمو به رکوع کړ دا رکوع کم او په نسبت سره اول دغه نور څه به سجده وکړه به ودرېدو وګت قیام وکړي لیکن دا قیام اول قیام نه لکمو به رکوع کړ دا رکوع وګدا وکړه خدا رکوع په نسبت سره هغه مخکنی رکوع چې کوم اول رکعت کې کړی دا کم وا به سر اوچت کې به ودرېدو وګت قیام وکړي لیکن دا قیام به د اول رکعت نه کمو به رکوع کړ دا رکوع دا اول رکوع نه کم وا دغه نور څه بلانه سجده لاړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام به سلام وګرځاو په دې حال کې چې د انور حدیث کې راځي ایستغه رڼا شوی و خلکو له خطبه ورکړه د الله حمد بیان کړو د سنې دا ویلې ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت دا و چې هغه رب العالمین عظمت پر ځړ ډېر زیات لارو دغه نور څه به ویلې چې ان الشمس والقمر من آیات الله دا نور سپوږمۍ د رب العالمین نه خونه نه کیدی وانهما لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته د چا د نور د مرد وجنه د چا د ژوند وجنه دا توريږي نه فاذا رايتموهما شكل مدعا حالت دواړه ول د جنور تور شوی د سپګمای فكبروا الله تکبیر بیان کړي د الله نو دعاګانې غواړي منځنه وکي صدقې ورکي یا امه محمد ان من احد اتو نشي شغد رب العالمین لري غیرتی هغه په دې طریقه باندې چې الله د الله رب عزت بندگان زنا وکي یا د قشن دغه د وینځ زنا وکي الله عز وجل لري غیرتی رزق خو دا دواړه منع کړه یا امه محمد یا محمد امته والله قسم په الله لو تعلمون ما اعلم کشرت تاسو پوه شي په هغه څه باندې زه په پیغام تاسو به ډیر وښاړو کوم به وخاندای
او به دا خبر ورکړي چې ما تاسو تبلیغ رسولې ده کنه مطلب دې دعوت مسله تاسو ته شکر او د غدیر تاسو راواجه کې به تور مثال چې سنت سورۃ الکسوف د موږ د نور د تیرودو قضا شو دغه قضیه څنګه ده اول لکه چې کله انسان امام بدرکو کې راونی او ته پوهشه بده باندې اول لکه دی ونی ولو لیکن که به تور مثال دا وخت لاړو دغه یا د مزدن لاړو به دې قضیه در باندې شته نه که سره په داخل د منځ کې دی والله عز وجل د شي اسباب برابر کړي چې ایسه د غنور روکانه شو نو ته په سلام په منځ کې نه ګرځي بلکې د منځ بو کې خو لیکن سپکا او که چیرته منځ وکي او بهم د قشان د نور ماشه تورو نو دی وخت کې د منځ نه ورسې دعاګانې شي وکي تکبیرات دي شي وي صدقې دي ورکی تر دې پوري چې د انور تور شي ځکه حدیث مشکات کې مرাজি د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داو چې بده شي وخت کې په منځ باندې ودرېدو ذکر به رب العالمین کو صدقې به ورکولې ولامام به زاده ولا وغيرها نور کارونه الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین